مولانا یوسف بنيري صاحب یو کلیپ ماته ملګری راولېګو یقینو کې چې دا کلیپ ما واورید نو زه حیران شوم وېریدم چې یو هغه کس چې ګیره پرېښې دا او پټکې په سر تړلې دومره نوراني چهره خپل چې کوم دا پیش کړله لیکن دا شاته د چې کوم کردار دی هغه څه دی یقیني طور پر د جنت په حواله سره او د خور او چې کوم ته کې غلمان وي د هغه په حواله سره هغه یو ویډیو دی کلیپ دی دا تاسو واورئ په دې باندې یو څو ضروري خبرې کول زه غواړم. غنی خان د مولا خبره کوي چې مولا حوري څه ته وایي نو مولا وایي چې وایي مولا جان چې په جنت کې حوري پنډې دي پنډې مقصد یې په ډېر تعداد کې او څنګه دي غټې غټې سپینې سپینې مستې او بربنډې دي غټې هم دي مستې هم دي سپینې هم دي او کپړې هم ناغوندي داسې بې حیا دي نعوذ بالله که نه اوس مولا صاحب چې د حورو خبره وکړه نو اورېدونکي مولان هغه باندې چلو شو ګوره بمبلي ته چې خوله د لاړو ډکه شوه خانګو کې د حورو ته الحمد قل هو ډکه شوه بمبلي صاحب نه هو بمبلي ته وایي دا ګیره چې نړۍ غونډه پریښي که نه او د چې واورېده چې هلته کې داسې مستې جنکۍ به نو د خو په خوله کې اوبه راغلې او خوله یې د لاړو نه ډکه شوه په خپل خیال کې په خپل تخیل کې د لاړو د حورو خانګو ته ورسېدو او څه چل کوي د حورو سره صحبت شروع کو ټیک تا نو چې کله د حورو سره صحبت شروع کو کورواله شروع کو نو خانګو کې د حورو ته الحمد قل هو رکشوا د لاړو الته کې اخته شو نو الحمد قل هو نه مقصد سه د الله معرفت او د الله مینا دا ته ورک شو د اوس د څه لپاره لګیا دی د خواهشاتو د سړول لپاره د حورو د جنت لپاره په الله یې سکار نشته او ګوره د اشنا پګیره لاړې را روانې شوې پګیره باندې له خولې د اوبو دومره ډکه شوه چې پګیره باندې هم د اوبه رالې لاړې رالې او ټول شهوت شو سترګې ورانې شوې شیطانې شوې بس د ټول شهوت شو هر یو ویښتې د شهوت نه بس ودرېدو او سترګې څه شوې ورانې هم شوې او شیطان هم شوې د نه به اوس سم کار نه کېږي یې نه یې که نه تاسو ګورئ نو غني خان بیا خپله خبره کوي وای چې دا وجود د خاورې دی نه پای جنتونو کې دا د خاورو ګل مسوي د خاورو په ګلونو کې دا د خاورو دا وجود دا جسم دا د عالم دا د جنت لپاره نه دی هغه عالم ارواح دی دا عالم اجسام دی الته جسمونه نه پای الته به روح ځي د کوم ځای مسوي د تقاضې په دې خاوره کې موجود دي او د خاورو نه پیدا دی او د مزې ټولې په دې دنیا کې دی الته څه نشته د لپاره ټیک شو خاوره بشي خاوره یو احساس او یاد به پاتې شي احساس سرور بلاړ شي خوشته شباد به پاتې شي دا جسم خاوره دا به خاوري شي او ساس سرور د اصل انسان چې دی هغه بلاړ شي د بس یو سو یادونه پاتې شي نو بیا غني خان وایي چې زه به حوري څه کوم چې غیږ کې کېنوی نشم زه به حوري څه کوم دا جسم نی نو غیږ به څنګه وي نو بیا به زه په دې حورو څه کوم چې په غیږ کې نشم کېنولی او غټو مستو سترګو ته په سرو سترګو کتی نشم سترګې بم نه که نه خو به د روح دنیا خدای خبرې څنګه به روح او بیا غني خان مولا صاحب ته خبره کوي او دا وجود کو بیا شي جوړ شهوت حوري شراب وي دا جسم لاړ شي د دې شهوت سره او الته کې بیا دغه شهوتونه حوري او شرابونه نو بیا بسې مس هلکان چې به هم کلم خراب وي الته کې بیا د حورو سره د غلمان هم یو تصور شته که نه دا غلمان څوک دي د جنت هلکان دي بیا نو غني خان وایي چې څنګه چې تا حوره په قلاره نه پرېږدي او مستې دي سپینې دي بربنډې دي نو هغه هلکان به هم دغه شان سپینې مست پی غټ پی او خراب به یي لکه هغې به هم د حورو په شان لیواله یي چاته به لیوالي حورې خو تا ته لیوالی دي نو هلکان جنکو ته لیواله کېږي اوس جنت ته به یوازې صرف نارینه ځي که نه زنانه به هم ځي مسلمانانې به هم ځي که نه نو بیا غني خان په هغې زنانو باندې زړه سوځي زمونږ خویندې دي زمونږ میندې دي مونږ به ځو که نه جنت ته نو ګوره ملاګۍ ته دې چې لسې درله تیره کې یو تنې پسې وی لس کسان راځي لس دغه د جنت ته خراب مس هلکان راځي او ته به ورته ګورې او هغه به یې درله تیره کې چې ته د هغو د مخې حوره رانیسې نو هغه به هم ستا د مخې بیا ستا خور لوره مور رانیسي نو لونه دې راونیسي لا مور درله په مخه کې او ټوله خیلخانه به درله ګرمه کې او یخه کې ګرمول مقصد څه دی چې
دا غوس خایست دی او چې دا جنکه او تو ګوري دنیا دا نو دی به ګرمي مشه بیا باغی چې کله کورواله وسره کوي او خپل خوې ورته خي کنه خپل عمل وسره کوي نو دی بیا یخیم شي بیا نو غنی خان بیا سوی دغه ک جنت وی مولا رب دی ورله بوزر او دغه دلتوب نه زما زر زله د خوښ سقر کو چې دغه جنت نه مولا تول لاړشه زما دوزخ وخت دی زما دوزخ وخت دی چې دا خو جنت بیان شو کنه صحیح ده خپل زنانه له بال تصور کې دي تصرف دا وی چې ته دغه حور سردارې په سردارې سکے صحیح ده اخم سغواړي بکنه نو غنی خان دغه جنت تنزي او بیا مولا صاحب دغه جنت ورکی چې دا تولزه یا خو جنت یا خو وجود نه لري یو مس او رنگین خوب دی حور او غلمان د مینې خیش او لیونتوب دی یا خو داس لکه مقصد دا چې دا خیالي سیز دی او دا تجلی ده د الله تر طرف نه او بیا غنی خان ورته یا داته چې وې کدار اختیاستا په کتاب کې وي کدار اختیاستا په او ټول غلمان به مړی وي پښتانه په عذاب کې کداته چې سوي چلته حور دی او غلمان دي نو بیا ګوره پښتانه به بیا مړی په جنت کې ځکه چې د پښتون خور لور مور لا خزله چې پردې الک راشي د سټل کوي مرګونه کوي کنه کوي څومره په غیرت باندې په دنیا کې مړی کیږي نو مونږ خو په دنیا کې تنګ وي د غیرت د مړو نه نو وسته کې په جنت کې را کار جوړه نو بیا په ټول پښتانه په عذاب کې ځکه چې دی غلمان وجن نو الله تعالی په بیا پولیس را لېږي جیل تکای به ټیک شو او غلمان به ټول مړ شي چا به مړ کړي پښتانه به مړ کړي او بیا وای چې تا ته مولا جنا رب دې در کې جنتونه ډېر وس پوښم چې ولې دا وګد کوي منځونه ډېر وای دغه جنتونه د خدای پاک تعالی ډېر در کې ما تاسو پته ولګي چې دا وګد منځونه دغه حور د پاره کې او د ځان خبره کوي چې زب سر دوزخ لا خپل غیرت او غرور یو سما او ځان سره بخپل خیا خیش او سرور یو سما د خپل حیا او د خیش او د خوشحالي د فخر افتخار دا بدن سره دوزخ ته وسم او الته بسنګ چل کوم څنګه ژوند تیرو مستا پشان ژوند نه چې ته څنګه په جنت کې تیرې زو په دوزخ کې چل کوم اوري کو عذاب وی تیروم به لکه خان او ته همسا په لاس چړه د خزینه غلمان مستاو په جنت کې څه ژوند دي همسا به راغستی د خزینه د لونو نه دغه نه بیا غلمان شړې عذاب خط دوزخ کې ناسیم او کو عذاب یو کو اوري خد خان پشان به تیروم دا غم به منی چې غلمان براشي او زما خور لور تبا لاس واچي دا د غنی بابا نظم دی ټیک شو اصل کې حوري چې دي کنه نو حوري د غنی بابا په نسبت باندې دا د الله تعالی د تجلی نوم دی او دا سنې څنګه د مولان وای چیرې دا بالته جنتیانو خزي د جنتی نارینه خزي نو کو دغه د جنتی نارینه خزي نو بیا د جنتی زنانو مړونه هم بیالتي کنه یو کنه نو چې غي نو بیا به دا چل بیا فساد به جوړيږي نو د مولا صاحب دا کانسپټ د حور متعلق دا نه منلو دی جی جناب تاسو د مولانا یوسف بنوري صاحب دا خبري واورېدې دا یقیني طور پر ځانته مولانا لګي لیکن حقیقت زوه ما نو یو عام مسلمان بم دا عقیده او نظریه ونه لري چې کوم عقیده نظریه دا چې کوم یوسف بنوري صاحب دی چې کوم په کومه طریقې دی بیانې د جنت په حواله سره او بیا چې کوم د جنت چې کوم نعمتونه دي حوري دي په هغه حواله سره بیا چې کوم تلته غلمان دي په هغه حواله سره د دې چې کوم نظریه د کوم سوچ دی هغه بالکل د قران او سنت خلاف دي یقیني طور پر په قران مجید کې د حور په حواله سره یا د شرط د غلمان په حواله سره تذکر شته دی وی چې غنی بابا وی چې دا یو خیالي تصور دی بلکې د دې حقیقت نشته اول برازو په قران مجید کې مختلف آیاتونه دي د حور په حواله سره چې حورشته وزوجناهم بحور عين یعنی دا چې کوم مسلمانان دي چې کوم ایماندار خلک دي د هغه با نکاح کیږي دا هغه چې کوم کور والا به هغه بسوي حور عين یعنی غټ غټ سترګو والا حور عینا چې کوم دا په جنت کې وي دا هغه سره بددو ودونه کیږي چې کوم نیکان خلق دي او دا صرف یو آیت نه دی بشمار آیتونه دي په قران مجید کې چې دا غي ذکر لري چې د مسلمان چې کوم ایمان والي دا هغه په جنت کې چې کوم خزي هغه بسوږي حور عینا بوي حور عین یعنی غټ غټ سترګو والا چې کوم حوري وي هغه بوي دیو دا ذکر کې جناب والا چې غټي غټي مستی او چې کوم دې بربندي بوي او سپینی تاسو دا ویډیو مکمل وکړه چې پدې کې د دې چې منظر کشي کړل او کم سی خبرې دی وکړي زه په مجبور نه دا خبره کوم
چې کوم سکسي خبره دی وکړي د حور په حواله سره یقیني طور پر په قرآن او حدیث کې د دې ثبوت نشته، بلکې دغه خبره به تزاو کوم د پتی خبره چې کوم ملحدین یا د اسلام خلاف او د قرآن او سنت خلاف چې کوم خلق کار کوي یا د سوشل میډیا باندې هغه اکثر چې کوم دی هغه د الله پر رسول باندې برای راست چې کوم دی اعتراض نه کوي، هغه چې کوم دی د مولا اړه چې مولا دا وي دا سینه شول چې الله دا خبره کړل نو دا غلطه کړل، الله رسول دا خبره کړل دا غلطه کړل، ځکه چې مولیان چې کوم دی خپل طرف نه دین نه بیانې. قرآن مجید کې الله حدیث فرمایي العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء، علما چې کوم دي دا د الله رب عزت ډیر زیات یریدونکي خلک دي، دا تقوادار خلک دي، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء، انبیاء چې کوم دي دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثین دي، یعنی د انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم تعلیمات دي هغه مخکې خوري. نو چې څومره ملحدین ایتیستی یا د اسلام خلاف کوم خلک کار کوي نو هغه ډایرکټ الله او د الله رسول نشانه کوي، چې نشانه کوي نو دا خبره بیا سوق ناوري، بلکې هغه چې کوم دغه دی هغه اړ د مولا علی چې مولا دا خبره کړله نو مولا داسې کړله، دا خبري یقیني طور پر هغه خلک چې کوم ملحدین وي د اسلام خلاف چې کوم خلک نظریه لري. او باقی د جنت چې کوم کنسپټ دی بیانې لګیا دی ظاهره خبره ده، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ د غنی خان بابا یا د بل چا کلمه نه دی ویله چې موږ د هغه چې کوم کنسپټ دی هغه چې کوم نظریه ده د هغې په مطابق به موږ خپل نظریه جوړو عقیده، بلکې موږ تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویله، د الله رسول کلمه چې کوم دغه موږ تاسو ویله، نو چې کوم کنسپټ کوم تعلیمات هغه موږ را کړلي د قرآن او سنت نه ثابت دي موږ هغه فالو کوو. نو یقیني طور پر د چې کوم د حورې په حواله سره دا چې کوم نظریه پیش کړل چې مستی به وي او بربنډي به وي او وغیرہ وغیرہ سپینی به وي، نو یقیني طور پر دا چې کوم د یو مزرکشي کړل د جنت په حواله سره چې الته کې العیاذ بالله غلمان ذکرهم ظاهره خبره ده په قرآن مجید کې موجود ده، غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون، د په خدمت کې بلګیاوي داسې الکان چې هغه به خادمان وي د اهل جنت چې کوم مسلمان یا مؤمن جنت تلال شي نو چې کوم دغه کوم خادمان دي نو هغه ته غلمان ویل شي چې هغه د جنت پیداوار دی، هغه د انسانانو په شان دي د جناتو په شان دي د خاورې نه یا د دغه نه دي جوړ د اور نه، بلکې هغه د جنت مخلوق دی، هغه پاکیزه مخلوق دی، جنت په خپل پاک دی. ځکه په قرآن مجید کې الله رب عزت فرمایي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، الته کې چې کوم دی دروغ بنوي الته کې به د ګناه کار نه کیږي، لیکن د جنت چې کوم نظریه هغه څه پیش کی چې الته کې به غلمان وي او نوجوان الکان وي هغه به د حور سره چې کوم دی العیاذ بالله غلط تعلقات لري، دغه حور چې کوم د انسان لپاره وي د مسلمان لپاره وي یاد وساتئ په قرآن سوی قرآن خو چې الته کې به ګناه نه وي، الته کې چې کوم دی په حدیث شریف کې راځي چې دا کڼه دا یا د کړمیزه یا دغه شانتي توکاڼه یا دغه شانتي بولو بار بنوي د انسان د جسم چې کوم دی د مشکو خوشبو بزي، او په دې طریقه باندې چې کوم داغو چې کوم یو ډکار به کې هغه ډکار به دومره خوشبودار وي چې هر طرف ته به خوشبو پیلاو شي، کچري څومره زیات خوراک وږي نو الته کې به بولو بار نه وي، ګناه بنوي دروغ بنوي، لیکن د چې د جنت مزرکشي کې چې الته کې به مستی هوري وي او دلته کې چې کوم غلمان دي هغه واپس کې تعلقات قائمي العیاذ بالله او یو دسیو د ګناه ماحول بوي. جنت چې کوم دی هغه پاکي زده او د ګناه نه پاک زده، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، التکبا غلط خبرې نه وي دروغ نه وي ولا تأثيما، او التکبا د ګناه کار نه کیږي، دا د الله رب العزت په کلام کې الله رب العزت خپل دا فرمایي. لیکن دا یوسف بنيري د چې کوم نظریه پیش کړي د جنت په حواله سره چې کوم عقیده نظریه دی چې غنی خان بابا دا وی، نو غنی خان بابا پرې دا موږ مسلمانانو کې چری مسلمان وي تا د غنی بابا کلمه نه ویلي د اسلام او د الله رسول کلمه ویلي تبا قرآن او سنت په فالو کوي، د هغې تعلیماتو ته به ګوري بیا به خبره کوي. نو ظاهره خبره ده په دنیا کې مؤمن چې کوم دی هغه چې کوم مؤمن زنانه دی په حدیث شریف دا معلومیږي چې کوم مؤمن زنانه وي مؤمن زنانه وي دا په جنت کې د جنت د حور سردار وي، یعنی دا حور چې کوم دی دا هم دغه غلامان وي قسم له وینځي وي دغه شانتي چې کوم هغه غلمان وي خیسته علاکان وي هغه به د خدمت کې لګیدلی داغه په جسم کې به د ګناه ماده نه وي. تاسو تمامه کې خبر وکړه چې هغه س انسانان یا جنات نه دي چې هغه د خاور نه پیدا شوی یا دغه شانتي د سن پیدا شوی د ور نه پیدا شوی، یعنی جنات د ور نه پیدا شوی د انسانان د سن پیدا شوی د خاور نه، نو داغه چې کوم تخلیق دی هغه جنتی تخلیق دی هغه نورانی تخلیق دی، نو هغه به داسې کوم سملا ګناهونه پاک وي. لیکن د چې کوم منظر کشي کې وی غنی خان بابا و چې زه داسې بغیرتی په ځای کې ژوندګی نه تیروم
چې الته کې ګناهونه وي او چې کوم دي حوري او غلمان به واپس کې غلط کاریان کې العیاذ بالله د داسې په ځبانه چې کوم دي د غیرت ژوند به تیروم په جهنم کې العیاذ بالله، لیکن په جنت کې داسې جنت تیروم. نو العیاذ بالله د چې کوم د نظریه پیش کی نو العیاذ بالله دا غنی خان بابا دومره غیرتی دي چې د الله رب العزت نم غټ غیرتی دي، د الله رب العزت د ځان غټ غیرتی ذات شپه دنیا کې. نو یقیني طور پر دا چې کوم د نظریه پیش کړل دا بالکل د الحاد او د قران او سنت خلاف یو نظریه ده او نوم دې ځان ته لګي چې زه چې کوم د مولانا محمد یوسف او چهره چې کوم د مسلمانانو جوړ کړل، لیکن کوم نظریه کوم عقاید چې کوم دې پیش کړي یا د غنی خان بابا په تنازع په د شعر په حواله سره یا داغه چې کوم نظریه ده چې په کومه طریقه باندې غب دې پیش کړي یا دا نو یقیني طور پر دا نظریه دا عقیده سری د قران او سنت خلاف ده، دی مسلمان داسې عقیده نشي کېدی. بهرحال دا ویډیو سره مخکیم شیر کوي چې څومره خلک د دې کستا خبري اوري او په دې باندې عمل کوي، په دې د چهره نه په دوکا کې شي چې یار د دومره خپل چهره د دومره غړ خپل ګیره د پګړې په سر کړل او بیا ځان سره مولانا لیکلي دا چې خبره کې بالکل د اسلام او مطابق ده نو دا سره ده، بلکې تاسو ته ما خبرو کړه دا چې کوم ایتیس ملحدین یا لیبرل یا د اسلام خلاف خلک وي هغه د مولا چې کوم اړل هغه اخلي چې مولا دا خبره کوي، در حقیقت هغه الله د الله رسول چې کوم دي نشانه کوي داغه چې کوم تعلیمات هغه نشانه کوي. تاسو ته ما خبرو کړه چې مولیان خپل د کور د درونه مسلې نه بیانې، بلکې العلماء ورثه الانبیاء، علما د انبیاء کرام علیهم السلام وارثین دي، هغه چې کوم انبیاء کرام علیهم السلام تعلیمات راوړلي د قران او سنت پروشنی کې هغه مخې ته بیانې. په دې حواله سره ستاسو سره د په کومنټ سیکشن کې خپل رائے راکړي او دا ویډیو سره ډیره مخکې شیر کړئ چې تاسو نه څومره کې دي شي دا مخکې شیر کړئ چې څومره مسلمانان دي هغه د داسې قسم لفیتونه داغو د ایمان حفاظت وشي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.